په یو کور کې یو مور او یو زوی اوسېدل. ښه دا دواړه اوسېدل او دا مور چې و که نه دا د مولیانو سخت خلاف و. مولیانو پسې به ګډې وډې ویلې، خبرې به یې کړې چې دا مولیان د خدای تباه کړي. په خبره نه پوهېږي. د طالبان چې راغلي دي که نه، موږ ته دوه سپېږمو ته رالو، بس خبرې به ورپسې کولې. دا بچي به ورته چې مورې خیر دی، الله خاطر وکړي، د مولیانو پسې خبرې مه کوه. دوی موږ ته دین ښیي، شریعت راته ښیي، احادیث قرآن کریم راته ښیي، منځونه موږ ته دی ښودلي، ایمان یې راته ښودلی دی، الله یې موږ ته راښودلی دی چې دا الله دی، دا مور او پلار دي، دا زموږ بچي دي، دا زموږ خویندې دي، د هر چا حقوق یې موږ ته د مولیانو نه ښودلي. خو دا مور یې نه پوهېده په خبره، بس بیا وایي د مولیانو پسې کنځاګانې کولې. به داسې کار وکړو که نه، د بچي ځان سره سوچ وکړو چې دا مور خو مې داسې زه وهلی هم نه شم، مور مې ده، راځه داسې کار وکړه، په حکمت باندې یې پوه کړه، په داسې طریقې یې پوه کړه چې خفه هم نه شي. بس یو چیلۍ واغوستله، چیلۍ لاړه په میله کې، یو چیلۍ واغوستله، زبردسته غټه چیلۍ وه او مور ته یې ورکړه چې مورې دا ساته، دا ستا شو. کله چې چیلۍ ورته وویل، مور انتهایي زیات خوشحاله شوه چې ماته مې بچي چیلۍ واغوستله. چې چیلۍ کور ته راوستله، بس شودي دي، پروګرامونه شروع دي او بس بچي دي پیدا کېږي او بس ښه سیسټم روان دی. کله ناکله به دا بچی راغی، د مور ته وایي چې مورې چیلۍ څنګه ده، ښه ده که نه، پی شودې مودې کوي که نه؟ وایي او بچیه الله تعالی یې تا لوی سړی کړي، ښایسته شودې کوي او بچي هم پیدا کېږي. خو یو جنجال دی پکې بچیه. وایي څه جنجال دی پکې مورې؟ وایي جنجال پکې دا دی، داسې کونیانو غوندې دي. وایي څه کونیان دي؟ وایي چې دا کوم بچی پیدا شي، وایي دا بیرته راخېږي، دا نر بچی بیرته په مور باندې سورېږي، په هغې باندې سورلي کوي. او دا چې خور او مور نه پېژني، همدغه بچی راپاڅېږي بیرته په خپلې خور باندې سورلي کوي. وایي دا مور د خپل بچي دا کیسه یې وکړله. وایي دا ولې داسې بې ادبه دي؟ او داسې هم نه ګوري چې مثال یو پټ ځای ته لاړ شي، مثال دا پروګرام وکړي او د خلکو په مخ کې خلک ولاړ دا پروګرامونه کوي. دا مور ورته دا مور د بچي ته وایي چې بچي دا ولې داسې سپین سترګې او داسې کونیانو غوندې دي؟ هغه ورته بچیه مورې ته پوهېږي دا ولې دا داسې خبره ده؟ وایي ولې؟ وایي مورې دوی کې ملا نشته چې ورته وایي چې چیلیا دا د مور ده، او چیلیا دا د خور ده، مه پې سورېږه. دوی کې مولیان نشته. که دا مولیان پکې په دې چیلیانو کې، نو دا به ورته ویلي او دوی به په خبره پوه شوي. مور یې پوه شوه چې او دا چې مونږ مور پېژنو، خور پېژنو، لور پېژنو، دا خو د مولیانو او د عالمانو برکت دی. که مونږ کې چېرته مولیان او عالمان نه وي لکه د انګریزانو غوندې، انګریزانو ته وګوره مولیان پکې نشته، نه مور پېژني نه خور پېژني، بس ګډ وډ حل شروع دی.